ویل کېږي دا چې تاسې وینئ په اصل کې انسان دی، خو له ځانه یې د زرګونو ډالرو په لګښت سره سپی جوړ کړی. په اصل کې د ټوکو په نوم د یو جاپاني شخص چې له ماشومتوبه دا هیله وه چې د حیواناتو په څیر ژوند وکړي او داسې فرصت ولري چې د حیوان په بڼه له نورو حیواناتو سره نږدې شي او د هغوی د ژوند کولو طریقه له نږدې وویني او زده یې کړي. د همدې خوب د پوره کولو لپاره ټوکو د جاپان له یوې ادارې زیفټ سره اړیکه ونیوله. دغه ادارې په شاوخوا 40 ورځو کې د کولي نسل سپي په څیر یو ځانګړی لباس یا کاستیوم جوړ کړ. د دغه کاستیوم بیه تر شاوخوا 8 لکو افغانیو پورې رسیږي. خو دلته یوه ډیره مهمه خبره شتون لري. اوس مهال په ټولنیزو رسنیو کې دا ویډیو ډیره وایرل شوې ده چې ادعا کېږي دا د جاپان د ټوکو ویډیو ده، خو حقیقت دا دی چې په دې وایرل ویډیو کې ښکاره کېدونکی سپی ټوکو نه دی، بلکې دا ویډیو د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په وسیله جوړه شوې ده. بلکې اصلي ټوکو او د هغه رښتینی کاستیوم داسې ښکاري نه لکه څنګه چې په هغې وایرل مصنوعي ویډیو کې ښودل شوی. خو د ټوکو او د هغه د سپي کاستیوم کیسه هم رښتینې ده.